بسم الله الرحمن الرحیم فإن طلقها پس کچری طلاق ورکړو خاوند خپل خځې ته په دریم ځل باندې فلا تحل له نو دروا د خزا د پاره د خاوند من بعد پس د طلاق نه حتا تنکح تر دې چې دا خزه نکاح وکړي زوجن غیره د خاوند بل سره فإن طلقها بیا کچری دی بل خاوند هم طلاق ورکړو د خځې ته فلا جناح نو نشته هیڅ ګناه علیهما په دې دوانو باندې ان يتراجع چې یو بل ته رجوع کړي د دینه مراد زوړ خاوند دی کدی نوی خاوند چیرته طلاق ورکړو د خځې ته نو دا خزه رجوع کولای شي خپل جوړ خاوند ته ان ځن په دې شرط چې ګمان کوو د دوانو ايو قیمه چې پابندي به وکړي حدود الله د حکمونو د الله وتلك حدود الله او دا حکمونه د الله تعالی دی یبینها چې بیانوي لقوم يعلمون د پاره دا قوم چې پوهیږي واذا طلقتم النساء او هر کله چې طلاق ورکړی تاسو خپل خزو ته فبلغنا بیا ورسیدو اجلهن عدت خپلتا فامسكوهن نو اساتی دوی بمعروف بخطرقه او سرحوهن او یا پریک دی بمعروف بخطرقه ولا تمسكوهن ضرارا او ما حسار وی دوی د پارا ضرر رسولو لتعتدوا غنی انجام بدا چې زیاته به وکړی تاسو په دوی باندې ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار فقد ظلم نفسه نو یقینا هغه ظلم وکړو په ځان خپل ولا تتخذوا او منسي آیات الله آیاتنا د الله هزوا ټوقي واذكروا او یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم پزانو خپلو وما او هغه انزل چې نازل کړي دی الله علیکم تاسو ته من الكتاب د کتاب نا والحکمت او د حکمت نا یعظکم نصیحت کوي الله تاسو ته به په هغه واتقوا الله او يرجى الله لا واعلموا بوش ان الله چې بشک الله رب العالمین بكل شيء په هر څه باندې علیم خپوه دی